نوم دې څه شی ده؟ نوم مې بیداشه ده. د پلار نوم دې څه شی ده؟ غلام سرور. غلام سرور د کوم کلي یې؟ د یغجان یم. د هغه چېرته واده یې؟ په رسنه کې واده یم. په رسنه کې چا ته ورکړی یې؟ په رسنه کې د ایوب خان زوی ته ورکړی یم، محمد خان ته ورکړی یم. لیکه د چا ته ورکړی یې په رسنه کې؟ محمد خان ته ورکړی یم. ښه دا تا خو سر څه ښکاره ده؟ ما خو سر د طالبانو قمندان. نوم یې څه شی ده اصلي نوم؟ اصلي نوم یې ایت خان ده، تخلص یې خنجري. یعنې په طالبانو کې نوم څه شی ده؟ خنجري. په طالبانو کې نوم خنجري ده؟ اوه. ښه په طالبانو کې نوم خنجري ده. دا د تا مېړه نوم څه شی ده؟ هغه نوم محمد خان ده. د مېړه نوم د محمد خان ده؟ اوه. ښه دغه د مېړه نوم چې محمد خان ده، ته څه مشکل لرې په کور کې؟ کور مشکل دې ووایه. زه دا مشکل لرم، دا 7 کاله کېږي زه نرښځي ته ورکړې ولم. ښه دا تا مېړه نرښځی ده؟ اوه نرښځی. ښه تا مېړه چې نرښځی ده، نو دغه مېړه چې نرښځی ده دا کار نه له تا سره په دغه په دې دا د په شیانو باندې نه پوهېږي، د ښځو په اصولو باندې یا په هېڅ شي هم نه پوهېږي، د ښځو په اصولو یې سر نه ده خلاص. ښه د ښځې خواهشات نشي پوره کولی. یا ښه په دغه 7 کاله کې له تا سره مېړه نزدېکت کړی ده؟ یا نه ده کړی. یعنې نشي کولی نه؟ نسي کولی کو خیر خو نسي کولی. نرښځی ده. نرښځی ده. ښه او بل بیا ته خو وادي ما 2 اولادونه دي، دغه اولادونه دې له کومه کړي دي؟ اولادونه مې هغه لیور وو، عزیز نومېدی. د لیوره نوم دې څه شی ده؟ عزیز. عزیز ده؟ ښه دغه اولادونه دې له لیوره نه سوي دي؟ هغه مې له لیوره چې وسولو. ولې وسوله؟ څنګه وسوله؟ زورکي یې کار سره کوي. په زور باندې دا کار سره کړی؟ په زور یې دغه کار سره کوي. ښه په زور چې دا کار کړی ده در سره په جبر باندې څونه وخت مخکې؟ دغه 6 کاله مخکې. ښه تا دا 6 کاله د خپل اواز ولې نه اوچتاوه چې نن دې اوچت کړو؟ نو خو له وامې مې نسی اوچتولی چې وبه مې ویله ته د ټوپک د مرمۍ ورتېرې کړې ولمو دې ولو. ښه یعنې دا 6 کاله کې تا په کور کې لکه بندي داسې ناستې وې، ویسته وې، وهلې وې، ټکولې وې، غږ دې اوچت کړی وی اواز؟ زور له دغه کار و. ښه بیا په تا باندې دغه خسر د کور غړي، خسر خواښې لیورونه دي ټول په دې خبر و چې تا سره دغه لیورو دا کار کړی ده په زور؟ ځکه چې که نه وای خبر خو هغه خبر و چې د هغو زوی مثلا د تا له خولې چې هغه دغه و نرښځی و، هغه خو بیا نه پوهېدو چې د اولادونه تا له کومه کړله؟ تا څه جواب ورته درلودی؟ دوی څه جواب درته درلودی؟ دوی نه جواب راته وایو نه ما جواب ورته وایو. دغه د دوی ټول باندې رضا ولو چې په چې مې دا زوی ته ټیک کړم، که په دې رقم ته ټیک شو، که رقم هر چا یې وي چې وي د اولاد یې وي هسې نوم یې پروت وي. ښه یعنې دوی ټول په دغو شیانو باندې خوشحاله وو؟ ټول باندې عالم ولو، وروڼه مې باندې عالم ولو، مور دغه خواښې خسر وروڼه ټول په دې خوشحاله او خبر اوس دې په زور له تا سره دغه زنا کوله، نزدېکت یې کاوه. ښه چې دا په دې خوشحاله وله تا دغه 6 کاله ولې نه راتللې؟ په څه خاطر؟ نو خو هلته د باندې به راووتلم، تر دروازه یې د باندې نه رایستلم. ښه یعنې هغه خلک مسله وو له طالبانو وهلې ټکولې؟ ښه دا تا مېړه په طالبانو کې ده که نه ده؟ خود په طالبانو هغه هم په طالبانو کې ده. ښه تا مخکې وویل تا دلته د بله ورځ د موږ یو دلې په موږ یو حمله وسوله، بیا یې د موږ یو سرباز و د حبیب الله په نامه و، د موږ قمندان د پوستي و را شهید یې کړی. په دې جنګ کې به د تا څوک راغلي وي تاسې له کورنۍ نه؟ د تا مېړه خپله په دې جنګ کې و؟ بیا چې د تا مېړه درغلی کور یې څه کیسه کوله؟ ویل یې ول موږ یو دانه ور مقدار کو مسیر یې و. ښه دغه د موټر هم تېر کو، نور ژوندي جنرال موږ خپل ملګري ژوندي جنرال خلاص کړو، یو شهید اوس هغه یې یووړ. ښه هغه د موږ عسکري خو اوس هغه مردار کړی، دا تا مېړه ویل؟ او بل هغه د دوی یو طالبانو مړی چې موږ ته راپاته و د هغوی څه ویل؟ هغه شهید سو یو یې وړ. هغه یې یووړ. ښه تا دغه یعنې دغه ټول دغه طالبان و چې دغه کار یې تا سره کول ټول طالبان وو؟ دغه کورنۍ دې هم ټول طالبان وو؟ ټول طالبان سر. ښه دوی طالب دي، یعنې دغه کار یوازې له تا سره د هلته کېدل او که په کلي کې نور هم دغه فکر شوي دي چې طالبانو کورنۍ به دغه رقم له خپلو غړو سره دغه کارونه کول؟ او بیا دغه خپل کور مثلا وروڼه دي، پلار دي، مور دي، هغه له تا چې خبرې ولې چې له تا سره ولې دومره ظلم کېږي؟ هغه هم در باندې خبرې دي؟ ښه هغو ولې بیا د تا اواز نه اوچتاوه، غږ یې نه کاوه؟ هغه خیر له ټوپکه بیرېدلو، لستې به مرمۍ ورتېرې کړې رابلو ټکان مې په وکړو موږ هم ولو. ښه یعنې ټول دغه ظلم و، دغسې ظلم درسره روان و. ښه بیا دا 6 کاله ته هملته په کور کې ولې له اتاق نه د باندې نسې وتلی، بیا اوس څنګه راغله لیدل یې؟ نن دې څنګه وخت پیدا کړ؟ کډه راله له رسنۍ هم کډه راله دلته دغه ته جلال خیلو ته. اوس مې دا نن ما وخت پیدا کړو چې دلته دغه ته قمنداني ته رالم.
که ته د دې سلالې د ګیلان ولسوالۍ ته ته څه غواړې تا سره څه وشي دا امنیتي ځواکونه څنګه خلک دي ښه خلک دي بد خلک دي څه باید خلک دي ولې بد خلک دي ښه خلک دي هر سړي ته خپل حق رسوي په دغه باندې ولاړ دي په خبره باندې ولاړ دي په پښتو ولاړ دي غیرتمند دي ښه یعنې موږ هغه خپل قانون موږ همداسې کار دی موږ په نظام کې کنه چا نه ده کړی که تاسو سره چې دا ظلم سوی دی هلته یا نه دي تر اوسه ښه تا اوس د دې امن کور ته پناه راغلی د دې کور ته راغلی ته اوس څه غواړې د دې کور کې باید څه در سره وشي په دې کور کې باید ما ته هغه نرښځی طلاق راکړي زه په خپله خوښه مېړه وم ښه هغه نرښځی طلاق درکړي او دا ظلم چې دغه خلکو د سر کړی دی لیورو دغه هغو ته څه غواړې له قانون نه څه قانون کې څه باید جزا ورکړله شي هغه ته نشي باید ورکړل سخته جزا ورکړله شي ښه چې دا ظلم بیا په آینده کې له نورو ښځو سره دی کار ونه شي بیا له نورو ښځو سره هغه کارونه ونه شي نور په اخري کې څه خو به نه وایې یا ښه ته باید تا ته باید هغه میړه طلاق درکړي او هغه ټول طالبان دي او نرښځی ده نه ښه دغه ظلمونه د حالت په دغو منطقه کې به شاید له نورو ښځو سره هم دغه طالبانو دغه یې کړی ځکه چې موږ له اطلاع چې وایي په دا بلایر کې هم که په نابرو کې ده خو اتم سوی و په ګوار کې هم سوی و که نه دغه کارونه به نور هم کېدل کېږي خو دایمي روان وو زه صحیح